هغو همیش له اذانونو ته غوږونه ایښل ملنګ صاحب هغو همیش له اذانونو ته غوږونه ایښل چې بیا یې ولې جوماتونو ته بمونه ایښل هغو همیش له اذانونو ته غوږونه ایښل چې بیا یې ولې جوماتونو ته بمونه ایښل زه د خلکو په مزاج او حساب نه پوهېدم چا چې قرآن نه مانه هغو به پې لاسونه ایښل زه د خلکو په مزاج او حساب نه پوهېدم چا چې قرآن نه مانه هغو به پې لاسونه ایښل او دغه مات ګوټ شعر ډېره مینه چې زمانه چې به کم صحت ته لرې ګرځېدې زمانه چې به کم صحت ته لرې ګرځېدې زما به په دې فکر کې سندرې ګرځېدې زمانه چې به کم صحت ته لرې ګرځېدې زما به په دې فکر کې سندرې ګرځېدې دې ښار کې به د خېټې غم په ایمان دومره سیوا و دې ښار کې مزدورۍ پسې تورسرې ګرځېدې ملنګ صاحب دې ښار کې به د خېټې غم په ایمان دومره سیوا و دې ښار کې مزدورۍ پسې تورسرې ګرځېدې و خونخواره زمانه وه هر انسان داسې ظالم و خونخواره زمانه وه هر انسان داسې ظالم و په هوا له ډېرې یرې نه کونترې ګرځېدې او د مرګ عبید صاحب د مرګ را سره فکر شه ناڅاپه راسه غم شو د مرګ را سره فکر شه ناڅاپه راسه غم شو بېګا مې په دې زړه کې څه خبرې ګرځېدې او نظر صاحب چې له دې پیر مخالفو ما دی پیر سره می جنگو لدی پیر مخالفو ما دی پیر سره می جنگو لدی پیر سبسه به جادوګری ګرځېدې لدی پیر مخالفو ما مننه لدی پیر مخالفو ما دی پیر سره می جنگو لدی پیر سبسه به جادوګری ګرځېدې ملنګا عثمان زیا چې د امن نوم اغستی و نو خیال دیو عثمان زیا چې د امن نوم اغستی و نو خیال دی او ښکاره به پسې دلته کې خنجرې ګرځېدې زما به په دې فکر کې سندرې ګرځېدې ډېره مننه